د کرکټ یو څو مهم خبرونه د خیبر پښتونخوا حکومت او د پاکستان کرکټ بورډ او خاص کر جاوید افریدي د افغانستان ملي قومي ټیم ته دعوت ورکړل چې تاسو راشئ او زموږ سپار بابنیاس کرکټ سټیډیم کې یو انټرنیشنل ټي 20 میچ وکړي. جاوید افریدي ډیر کوشش شروع کړل چې په څه طریقه باندې دوباره په پیښور کې انټرنیشنل میچونه سٹارټ شي. نو اوس پته نه لګي چې افغانستان کرکټ ټیم دا دعوت قبلای او کنه. تاسو خیال چې افغانستان کرکټ ټیم دعوت قبول کړي او پیښور ته وراشي او کنه. په کمنټ سیکشن کې خپل نظر زما سره ضروری شیر کړئ. زما په خیال افغانستان چې کوم لوبغاړي دی هغه غواړي چې پیښور ته راشي او د پاکستان سره ټي 20 میچ وکړي. د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن نجم سیټي ویلي چې کوشش کوي چې په کوټه بلوچستان کې هم انټرنیشنل او د پی اس ال میچونه وکړو. احمد شهزاد د مینوال لپاره هم ډیر غټ خبر راغلی دی. څنګه تاسو ته پته شاهد افریدي او احمد شهزاد چې کوم ډیر کلوز او پاخه مرګري دي. نو احمد شهزاد ته گرین سیګنل میلاو شوی دی. امید ده چې احمد شهزاد به زر تر زر پاکستان ټیم ته دوباره راشي. اوس کوم سلیکشن کمیټې چې پای کې چیف سلیکټر شاهد افریدي دی، عبدالرزاق دی او رای افتخار دی. دی غواړي چې احمد شهزاد، شعیب ملک او حابریاز، محمد عامر او شرجیل خان او عمر اکمل ته په ټیم کې یو پیر موقع ورکړي. دا 15 شپږ کم کلالیان چې دوی ته پاکستان په ټیم کې دوه درې موقع ملاويږي چې په لکه رقم کلالیانو پرفارمنس خو نو پاکستان ټیم کې او چې رقم کلالیانو پرفارمنس نو خو نو چې کوم د دوباره د ټیم نه ډراپ کیږي. او چیف سلیکټر شاهد افریدي وبل ډیر زبردست فیصله کړه. هغه فیصله در شاهد افریدي ویل چې ټیسټ سکواډ وزن نه، د وان ډے سکواډ وزن نه او د ټي 20 سکواډ به هم ځان نه. یعنی مطلب د وان ډے او د ټي 20 دا کلالیان چې کوم دي دا په یو ټیم کې لوب نه کوي. د ټیسټ ټیم به ځان نه اتلس لوبغاړي وي، دین علاوه چې کوم د وان ډے ټیم به ځان نه لوبغاړي وي او د ټي 20 ټیم به هم ځان نه لوبغاړي وي. نو دا یو زبردست فیصله ده. رمیز راجا او چیف سلیکټر محمد وسیم یو ټیم جوړ کړل. هغه به ټیسټ میچ هم کاو او ټي 20 به هم کاو، وان ډے به هم کاو. نو چاته پته نه لګي چې پرې کې ټي 20 بالر او بیټسمن کم دي او د وان ډے به کم دي. نو زما په خیال اوس دا ډیره زبردست فیصله شوې ده چې ځان ټیمان وي. شان مسعود د ټیسټ کلاړي دی او دی راوسته وان ډے او ټي 20 میچونه وی پکول. اوس چې کوم د ډیره زبردست فیصله کې دی ولادي د ټیسټ کلالیان په ټیسټ ټیم کې وي او د وان ډے کلالیان په وان ډے ټیم کې او د ټي 20 کلالیان په ټي 20 ټیم کې وي. نو دا فیصله شوې ده چې د وان ډے او د ټي 20 او د ټیسټ کوم ټیمونه دي دا ځان وي. او سلیکشن کمیټه یو بل غټه فیصله کړه. فیصله دار چې د ټیسټ وان ډے او ټي 20 کپتانان بوس جدا وي. څنګه تاسو ته پته بابر اعظم د ټي 20 وان ډے او ټیسټ د دریوانو فارمیټسو کپتان دي. نو اوس به دا شی نه چلیږي. د وان ډے ټي 20 او ټیسټ لپاره جدا کپتانان مقرریږي. نو د سلیکشن کمیټې د طرفه ډېر زبردست فیصله کېدو ولادي. که تاسو را کرکټ مینوال نو دا ویډیو د خپل ملګرو سره ضروري شیر کړئ. زموږ پیج فالو کړئ، یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. مننه.